افغان کډوال امریکا د موقتي اوسېدنې له امتیازه برخمن شول. سلام ستړي مشئ، پوره حال په ویډیو کې راسره وګورئ. امریکا زرګونه ورغلو افغان کډوالو ته د اوسېدو موقتي جواز ورکړ. د امریکا رسنیو د راپور له مخې د موقتي ساتنې په نامه دغه جواز افغانانو ته اجازه ورکوي چې د موقتي مودې لپاره په دغه هیواد کې د ایستلو له ګواښ خوندي وي. د امریکا ولسمشر دا فرمان صادر کړی او په هغه کې راغلی چې تر شاوخوا 18 میاشتو پورې دغه افغانان په امریکا کې د موقتي ساتنې له امتیازه برخمن دي او په امریکا کې کار او اوسېدو لپاره غوښتنې سپارلی شي. امریکا وايي په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې د کار او یا هم زده کړو لپاره امریکا ته راغلي وو خو د وضعیت له اوښتلو سره هلته پاتې شوي دي. دوی په موقته توګه د اوسېدو جواز لري خو کولی شي چې په دې موده کې د دایمي اوسېدو لپاره هلې ځلې وکړي.